په لاهور کې چې د چا فضا ونیسي هم پاکستاني رسنۍ ټوله دنیا په سر باندې اخستي او کوریج ورکوي. د پاړه چنار چې کوم سخت دردونکی حالت ته د پاکستان میډیا پر دې باندې ولې خاموشه ده. د جنرال مبین و مرکه له تاسو سره شریکه کوم د پاکستاني رسنیو په حق له باندې د پاکستان میډیا ولې د پښتنو په سیمه کې چې کوم ناورین پیښ سي هغه نه ښکاره کوي دنیا ته، او کم چې پنجاب کې څه پیښ سي هغه و دنیا ته ښکاره کوي. نن له تاسو سره د پاړه چنار په حق له باندې هم د مبین صاحب دا خبرې تاسو واورئ چې په لاهور کې د چا پوزه ویني چې وخ نه پخا کټ شوی وه ټوله دنیا یې پسې راویښته چې وخ نه پخا کټ کړې ده. نن په خیبر کې په هغه کې په کورمه کې 80 کسان پښتانه د سټ لخوا حلالېږي. دا ستا پاکستان ده؟ کورونه یې سوځل جنرال صاحب کله چې یو کار کېږي که نه، یو غلط کار چې کله کېږي نو هغه حکومت ته دا نه وایي چې زه درځم او ته تیار شه یو غلط کار به کوم. اکشن هلې هغې اخیستل کېږي چې کله یو کار وشي. یک صبر که یو شی چار یکشان اخیستی. وزیر د دفاع د عمران خان د ښځې په خبرو یکشان اخیستی چې سعودي ته دا ویلي دي. وزیر د دفاع د یو ګوره ټویټونه یې کړي. وزیر د داخله د خبر هم نه دي چې دلته څاروي حلال شوي که انسانان. نه هغې باندې خو باقاعده پروګرامونه شوي دي. امید میر په پروګرام کړی وزیر خارجه په دې پرونی واقع باندې که نه پرونی واقع زه به یې ته وکړم په یوه میاشت کې ودرېږه په یوه میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې 900 پښتانه وژل شوي دي. 900. دا ستا پاکستان ده؟ جنرال صاحب دې لکه ته سوچ کې 300 افغانان په ایران کې مړه شو، تاسو یې تپوس وکړو؟ یو هم نه ده مړ شوی. یو ستا په ملک کې مړ شوي دي. ستا خدای چې یو هم نه دی مړ؟ نه فهذا ما كفاها. ښه لکه زه جنرال صاحب ته راغلی ما توهین مه کوه وروره. زه توهین ما نه دی کړی پلیز. توهین خو نه کوو خو وروره ته عجیبه سړی هغه د ورځې د 900 کسان د په میاشت کې وژل کېږي او ته وایې زما پاکستان. داسې په افتخار پکې لګیا ته په کاناډا کې ناست ته ورسه ستا په پاکستان کې 1 کیلو بینډۍ په 300 روپۍ دي، یوه توړوړه پکې په 8000 روپۍ دي، یو ټیم غوړي پکې په 15000 روپۍ دي. ستا پاکستان یو یونټ برق پکې په 100 روپۍ ده. ته په کاناډا کې ناست یو زما پاکستان. جنرال صاحب بیا هم ستاسو افغانان 40 لکه پراته دي او د پاکستان نه نه زی ګرانیم ډیره ده. دا ولې خپله خاوره پراته دي؟ دا څنګه خاوره ده؟ خو تاسو خرڅه کړې ده که نه؟ نو خرڅه شوې خاوره خو یاد دی دلته نو نه خرڅه کړې نه ده. خرڅه جنرال صاحب یو سوال جواب رالی راکړه. ستاسو په پېښور کې کونسلیټ دی د ډېر وخت نه دی؟ کونسلیټ نه ده، نمایندګي ده. هر څه چې دي ویزې پکې ملاویږي که نه ملاویږي. تاسو چې موږ خپل ورونه ګڼو تاسو به موږ له په خوله کې د باډر په خوله باندې کونسلیټ نه کولاولو. موږ درته امبیسي په کابل کې کولاو کړې ده، تاسو راوړې ده موږ له په خوله کې کولاو کړې ده. د دې څه مطلب شو؟ هغه امبیسي نه ده، هغه امبیسي نه ده، کونسلیټ دی. نمایندګي ده. ګوره خبرې ته غوږ شه، بلې ته غوږ شه، بلې ته غوږ شه. هغه چې و هغه کوم ملکو فهیم صاحب بیا مجاهدین چې ورغلي و کومک ته د روسانو نه چې خلاصوسن. آذربایجان 45 کاله وروسته په خپله خاوره کې په همغه ځای کې کونسلیټ هم درلوده، ځمکه اشغال شوې وه. 45 کاله وروسته چې ورته برابر شو دا ډزې ورکړه ټوله خاوره کریمیا یې ونیوله. پوه شولې؟ بیا دا کونسلیټونه په کار نه راځي. جنرال صاحب خبره دې صحیح ده، خبره دې صحیح ده. ته په کوم ځای کې؟ ته په کیناډا کې؟ کیناډا کې بچي دې مالته دي؟ نه یوازې یم. یوازې IMF نه 100 روپۍ ته قرضداره؟ یوازې ته 10 لکه؟ نه 50 ډالر ختلی دي. خبر هم نه 10 لکه. جنرال صاحب دا ته ووایه د هفتې 100 میلیونه ډالر فری خیرات راځي تاسو له؟ یاره که ماته 500 میلیونه هم راځي خو IMF یې نه راکوي. قرضدار یې ښه شو او که خیرات خور؟ خیرات خور ته دا اوس کچکول په غاړه مونږ سره د سود واپس کوو، ته خیرات اخلي.
خو ته سودخور یې، زه خیرات نه اخلم. ما چې خیرات خو په لاره ورکوم، ته خیرات اخلې واپس یې نه ورکوې. صبر وکړه. فهیم افغان صاحب موږ جګړه نه کوو، زه جنرال صاحب سره خبرې کوم، توهین مه کوه پلیز. خبر زه د جواب در کومه. 40 میلیونه افغانستان ته چې راځي دا امریکان خپلو کسانو ته رالیږي، دلته موسسې دي، دلته کار ده. ګوره ما که ډالر اخیستلی تا غوندې به مې امریکانو ته شمسي ایربیس ورکړی. نو دا موسسې چې دي جنرال صاحب دا خو د انګریز پیسه ده که نه؟ دا موسسې ولې تاسو پرېږدئ؟ د انګریز پیسې ولې؟ دا خو حرامه راځي که نه؟ تاسو طالبان یا تاسو حرام نه کوئ؟ ما ته بزرګ شي، ما ته بزرګ شي سودخوره. تا ته بزرګ ځکه یم چې تا ځان نه بزرګ نه دی جوړ کړی دنیا ته. نو ته که داسې خبرې کوې چې زه دلته خبره کوم او ته پکې رادانګې، بیا قسم په خدای په مریم نواز صبر وکړه. جنرال صاحب دا خبرې سره خوند نه کوي، په دې معافي وغواړه. لږ صبر وکړه. بدکاري قسم دې بدکاري والله ډېر بدکاري دی. ودرېږه بېنظیره دې په واشنګټن کې له کلینټن سره ون ملاقات ونه کړه، ته خو یې په دغه شي ګټې. لږ صبر وکړه، زه خبره درته وکړم. جنرال صاحب ګوره داسې خبرې مه کوه، بده خبره ده. بعد تمات لک صبر وکړه. جنرال صاحب څخه اوس بیا وړ کچې خبره مې خلاصه کړه. غنی لور چرته ده، استاد ډاکټر نجیب لور چرته ده، دا خبرې مه کوه جنرال صاحب پلیز. بالا در پسار کې، بالا د ډاکټر نجیب در پسار کې، بالا د اشرف غنی در پسار کې، دی یو لکه بالا دروغ د غلو. لک صبر وکړه، ما خبره واوره. هغه ون ملاقات خبره اورم، خو زما خبره به بیا اوري. اورم کنه اورم وکي دا خبري وره ګوره یلکه غلی شه فهیم غلی شه توهین مکو ما که د امریکانو نو کومه دا خبري وره اورم د جنرال صاحب خبره اورم، توهین مکو. ته صرف جنرال صاحب پیژنم، تاسو نه پیژنم. بکم من مک بګم کا بدرګه صبر ته چاواله راغلی، زه در باندې پوه شم چې ته په څومره اوبو کې دا کومه خبره چې تا وکړه، زه اوس د هغې یو جواب درکړم. جنرال صاحب تا چې کومه خبره کړې دا په ریاکشن کې ما جواب درکړی. ما تا ته خبر اول تا وکړل، اول تا نه ما نه دا کړی اول تا روډ به دې وګوري، ټول روډ به چې کما کړي زستا ګناګار زما مره او ستا پړې چې راغلی تا کومه خبر وکړله چې ته خپل خزه نه تا باندې که خزه ګرانه وای، ته په کاناډا کې پروت خزه و د پاکستان کې و، زما خزه نشته جنرال صاحب، ما خزه نشته. میړه دې کړای نه خزه مشته نه میړه دې کړای دا بیا خو یا به مشته نه سکندار خو نه دي چې صاحب دا وسګره ورکه ته خو ډیر بې غیرت انسان دا ګوره د بده خبرې مکه سړی توپ زده کړه ګل خان دا سړی توپ نه دی نو دا جنرال صاحب سوی پکار دي چې ملما ته خلک سمې خبرې کوي. قومیت ته خو دی زی جنرال صاحب زی کنه غلطه خبرې مکوي. وکه دا خبره اخیره پورې واوره بیا جواب ورکړه. جواب نه ما ته پته نه کوي وی کې دا زه روزانه اورم تاسو نه، دا زما یو ورځ نه ده نه بیا کل جواب ته قسم په خدای دې دومره افغانان مې روزانه ویني، شپه ورځ ورپسې په دې ټیک ټاک لګیم، نیغ راله ګوري او یو بل لوي دادې او خواله مې نه راځي. خبرې کړه په سړیتوب باندې خبرې وکړه، بالکل په ادب هم پوهېږم، په هر څه پوهېږم. ګوره زه درته وروستۍ خبرې کوم، مایک د بندو مایک به نه خلاصې کنې، بیا د کته کوم درته کوم دا هغه څه سو دي د مایک باندې کړه. مایک جنرال صاحب د مایک باندې ما زما خبره به بیا اوري. صحیح ده، ته مایک باندې کوي. ګوره ته چې د سټیټ خبره کوي ما ته وایي تا امریکا ډالر درکوي. عافیه صدیقي چا خرڅه کړه؟ ریمنډویس چې قتل یې وکړ په اسلام آباد کې په څه شي باندې واپس لاړه؟ ایمل کانسي چا خرڅ کړه؟ لزګونه سلګونه پاکستانیان سره له عربانو سره له افغانانو په امریکا باندې چا خرڅ کړه؟ امریکا ته اډې چا ورکړي دي؟ الله دې رضا دپاره ورکړي که امریکانو سره جهاد کوه. شمسي ایربیس، چکلاله ایربیس او د لاهور ایربیسونه او د پېښور 15 زره فلایټه چې ستا له خاورې په افغانستان باندې شوي دا ټول موږ لیکلي دي. پوه شولې؟ دا ټول موږ لیکلي. ملا ضعیف یو سفارتکارو تاسو سره څه وکړل؟ پوه شولې؟ ته د غیرت خبرې چې کوې خپل تاریخ به ګورې بیا به دلته راځې. داسې به نه کوې چې د تا غیرت قسم په خدای چې د سپي بچونو ته لاس واچوې، د سپي ته والله داړې دي کې امریکایانو تاسو امریکایانو څه در سره ونه کړل او نام داس پیو کر 20 کالم د امریکایانو نیټو سپلای را پریخو په افغانستان باندې. صحیح ده؟
په افغانستان باندې راپریښو ډالر هم اخیسته ډالر د بارډر مینجمنټ په نامه باندې تاسو یو ارب ډالر د کال امریکانو نه اخیسته د کندهار په سر چې د تاته جوړي 800 میلیونه ډالر امریکانو تاته درکړي د فوز او 1% تنخواه تاته امریکایان درکوي ته راجګېږې ما ته وایې چې ته د امریکا خیرات اخلي خیرات چې ما اخیستلی تا غوندې به مې امریکانو ته اډې ورکړي او جنګ به مې نه ورسره کوه امریکان اوس هم د باګرام په سر باندې په ټول پاکستان او امریکا ته خوشې ورکه ولا که 500 میلیونه ډالر درکړي په امریکا باندې 10 ارب ډالر خالي په باګرام ورکوي ته نه شرمېږې ته کوم په ایرامنډۍ نه شرمېږې ته راځې دلته ما ته غر کېږي چې افغانان کنځلې کوي ته خپل ناموس خلکو ته په خیرات کې وړاندې کوي قسم په خدای شرم پې باندې نه کوي راځې دلته ما ته پیغورونه راکوي بې غیرته سړیه ورغلل جنرال صاحب ډولونه او جنکۍ مخې ته ورته راوستې هغو ته ګلان په غاړه کې هغو ته ګلان په لاسو کې ورکړه چې دا د امریکایانو غاړې ته ور واچول په همغه ورځ باندې د دغه پاکستان علماو اعلان ونه کړ چې میلمانه را روان دي هوټلونه خالی کوي امریکایانو کنه کافیرو مایک د بند جنرال صاحب مایک د بند امریکا په کراچۍ بیرته لاړم په کراچۍ او وروره اوس هم تښتېدلې زه چې خبرې درته کوم خو بیا واوره که نه زه غلطه نه درته کوم ایمالکانسي امریکان چې کاره دي چې راځي په پاکستان کې و پاکستان نه وروره ګوله هغه کوي دا دغه اغسته ده جنرال صاحب دغه دوه پښتانه دي کنه دا پاس چې دا د کوزي پښتونخوا دي خو درانه پښتانه دي اصیل پښتانه دي آفرین زه ورته یم دا چې فهیم صاحب اول راغی ډیره غلطه خبره یې وکړه ته ما ته له خپلې ښځې نه م ګرانې که نه بیا اوس وایي زه ښځه نه لرم چې ښځه نه لرې سپکه خبره دې وکړه که نه ولاکه ما قسم نه جنرال صاحب تا ورسره ښه وکړه بیا د وخت ورکړو البته بالکل ورانه خبره یې وکړه سپکه خبره یې وکړه بې ابرو خبره یې وکړه بې پښتو خبره یې وکړه او دی دومره پروفیسر هم غږېږي ظالمه ده خدای که ته نږدې موږ سره یې قسم په خدای چې وختي د خلک وش کوي دا خو خدای خبر وای د ما په لایفونو کې دا د زه روزانه افغانانو ته خبرې کوم تا ته به ناست یو 15 کسان به ناستې لګیا اوسېږه زه چې واټساپ کې هم چاته زنګ وهم 2000 کسان ناستې نو ته راځې دلته دا منافقتونه مه کوه قسم مې دې په خدای وي که خپله خاوره پرېږدم او یا د خپلو لس دغسې قرضداره یې پرېږدم د هغوی قرض به م خلاصوم دا خاوره به م خپلوم چې خپله مې نه کړله بیا مخ ته لاړې راته که خو ته خو لږ صبر وکړه ما ته بیا معلوم یې که نه چې هلته د برق یونټ په 15 روپۍ درته ووایم بازدتي دې مایه خدای دې غرق نو تا نه دغه شی جوړ کړی ده ورسه پنجاب کې یونیورسټي جوړېږي دلته درته بارکونه او بیسونه جوړوي هلته پوهنتون جوړېږي دلته درته کیلې جوړوي ته په ځان پوهېږې که نه که چینایان مړه شي وایي دا پښتنو وژلي دي که هندوان مړه شي وایي دا خیبر پښتونخوا کې وشو یا ورځ د په چینایانو باندې په لاهور کې برید وشي که نه روزانه یې د تا په خاوره کې په پښتونخوا کې کله په سوات کې کله په دیر کې کله په کرک کې په دې خلکو باندې حملې کوي د څه دپاره یې کوي چې دوی دلته آبادي ونه کړي ته ځان نه خبر یې چې ته څومره معدن لرې بې غیرته سړیه ته خبر یې چې څومره اوبه لرې دغه د مشر ورور اوبه دې ستا په روان یو دلته جنرال صاحب زما خبرې ته غوږ کېده د یو چرګه د لسو پښتنو قیمت چې دی که نه نو لسو پښتنو قیمت کم دی د یو چرګ په پاکستان نن معلوم شو دا نن وګوره اتیا پښتانه وژل شوي دي وزیر دفاع وایي چې د عمران خان ښځې ولې سعودي ته ویلي دي چې ته دلته اسلام نشته د خدای لپاره هغه ډېر مهمه خبره ده که اتیا پښتانه حلال کړي دي اتیا نه تر سلو هم اوښتي خدای دې بیخو بس شپږو کالو ماشوم هم شته کې جنرال صاحب لاسو کال دا شیعګان دي که سنیان دي دواړه ویشه دي تر مابین جګړه دا شیعګان دي که سنیان دي دا مړه شوي چې دي دا شیعګان دي جنرال صاحب دا مړه شوي چې دي دا شیعګان دي بالکل و چې روز ویډیو ګرځي د پښتنو کورو د سنیانو کورو ته ورنو راچولي ګورئ دغه شخړه دغه جنگ د پاکستان دغه غلام جابر ظالم او وحشي فوج د خپلو منافعو دپاره رامنځته کړي دي دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخیم دوی ور باندې کا بیا په نورو سنیانو باندې وژني دوی بیا چې دی هلته عملیات کا
هغه ته ځای په ځای کوي دغسې پښتانه لکه دا اوس چې راغلی د سربداله دا ګنګس څوکیدار دا بیا زنده‌باد ورته وي چې پاک آرمي نمبر 1 ہے واده که 15 جنګونه یې کړي 15 واړه یې بریلي دي واده خدای روی دی یو کې کارګل بیل لري کې بنگلاديش بیل لري او بل کې صاحب مهربانه 15 نوي زره پتلونه پاتې شوي دي عامر صاحب جنرال صاحب دا موضوع بلګاګل تاسو وسم کس لږ زیاته او خو ځه خیر بهرحال موږ بخپل موضوع تر شو دا یو د نت خراب چې دا ماته ولې درېږي دا نت دا تاسو نه درېږي زما خو صحیح ده نه پیغام درې زده کته کوم بیا به راځي کما جاپان کوم چې انټرنیټ خراب وي سوچو کا چې دنیا علیکم جناب ستړی مشه مانه خو جنرال صاحب ستړي مشه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو دا ویډیو تاسو وکړه یقیني په دې کې د خبرې کلسول سیاغه د شریعت د پښتونوال خلاف یو ځای ته بنځو اورل خبره پر دې ځای باندې کوله کوم بن صاحب سوال یقیني په پالچنار کې تاسو خبر یا ډېر سخت حالت روان د سنیانو د شیعاګانو تر مابینځ پر سنیا پر شیعاګانو سیم کومه حمله شوی په ډېر تعداد پکې مړ شوي دي 13 ورځ والله اعلم سي حقیقت بلري کبه نه لري پر رسنیو مې ولیدلو هم چې کورونه سوځل کېدل او ډېر ویډیوګانې داسې په دې حق کې خپرېدې چې په سنیانو پښتنو و کورونو ته ورونه شیعاګانو راچولي دي او دا جګړه نور هم زور اخلي او دا جګړه کې نور هم نقصانات تلفات او اواز سته نو پر دې باندې ټول رسنۍ خاموش دي پر دې باندې ټول میډیا خاموشه ده خصوصا د پاکستان هغه د عمران خان فشافسین ختی دی هغه د بشرا بیبي سي د عمران خان مرمن د هغه په هغه خبره سي ستاول سعودي عرب ته د خبره کړي د تعلقات خرافي بیا به قرضونه راکوي ټول میډیا پر دغه پر سر باندې خاصه د خو هغه ځای ته کوم نظر نه ور کوي یقیني لکه موبین صاحب سي ویل دا حقیقت ده د تاسو لیدلې هم وي پنجاب او سین کې سی کم یو کوچنی واړه غوندي پیښه وسی بیا دغه میډیا یا تر 200 ورځې پورې سره ګرځوي تر 200 ورځې پورې داسې سره ګرځوي چې سړی دماغ ور خراب کړي چې دا اوس سوي څنګه دي حقیقت به دومره لري نه لکه دوی چې دومره سره ګرځوي چې حتی تر دنیا ورسوي خو فاړه چنار کې سی کم حالت رامنځته سوی د ګوري دا اوس نه ده د ډېره وخت څخه ده څه زمانه مخکې 3-4 میاشتې مخکې هم تاسو لیدلې وي چې یو بل ته مرچې سره نیولې وي ولې دا جګړې کوي د تر مابین څه ده د صحابه او توهین کوي کدي صحابه او توهین کوي دا اهل تشیع په پنجاب کې مسته دا په سین کې مسته دا په ټول پاکستان کې مسته کدي رسول الله توهین کوي یا هغه د عمر توهین کوي هغه دغه ټول په یوازې په دغه پارچنار کې وجود نه لري نه یوازې په خیبر پختونخوا کې وجود لري بلکې د پاکستان په کونج په هر ځای کې داخله وجود لري ولې په هغه ځای کې داسې واقعي نه رامنځته کیږي ولې په هغه ځای کې داسې جګړې اختلافات نه رامنځته کیږي یوازې نه په دغه ځای کې د سوال پیدا کېدلی شي دوهمه خبر دې ترازو چې دغه حالت و دې ځای ته رسیدلی دا چې یقیني میډیا ټوله پر دې باندې خاموشه ده اکثره خلک دا خبر کوي چې دا د قومي جرګې چې کمې پریکړې کړې وي د هغه د مخنیوي لپاره د هغه د ناکامي لپاره یو بل ناورین رامخته کوي چې د پښتنو نظر له دې څخه واوړي او پر دغه باندې ولګېږي چې دغه پښتون قومي جرګې کې کوم پښتنو اتفاق کړی ده د دې په مابینځ کې د یو خنډ ور واچوي ګوري دا داسې خبر نه ده دا اوس د قومي جرګې په دغه دوران له دغه فیصلې وروسته دا کار نه ده سوی طارق پټان خبره وګوري دا له ډېرو مودو څخه ده دا حالات خو نه حکومت پر دې باندې کوم اکشن اخلي نه عوام راوځي دې په حق باندې څه وایي الله دې خیر پې کوي چې پر مخ باندې به څه پیښیږي خو پښتنو ته مې دا یو خواست ده چې د پښتنو په علاقه کې کوم ناورینونه کیږي کوم تجاوز کیږي کوم ظلمونه کیږي کوم تیری کیږي که څه هم پاکستاني رسنۍ یا دغه نور هغه میډیاوي دغه ځای ته کوریج نه ورکوي نظر نه پر باندې لګوي او هغه دنیا ته نه ښکاره کوي موږ تاسو به دغه ذمواري اخلو او دغه کم څه کیږي په دغه ځایو کې له پښتنو سره ظلم یا مثلا د مابینځ کې کومه جګړې رامنځته کیږي د دې د ناکامۍ لپاره هغه لپاره به موږ او تاسو اواز اوچت کوو دا میډیا هغه هم بېل هغه هم د موږ نه ده دا د بل چا ده د دې تر شا نور ولاړ دي هغه څه ورته وایي تا معلومات هر کس ته معلوم ده هغه د خپل اختیار نه دي هغه څه ور ولیکي هغه کوي بغیر له څخه دوی څه نشي کولی موږ تاسو به کوشش کوو د دې په خلاف به مکمل ښه په ډېر
غیرت سره आवाज اوچت کوو.